الله تعالی فرمایي د انسان حال داسې ده چې د هغه رب یې کله په ازموینه کې واچوي او هغه ته عزت او نعمت ورکړي نو وایي زما رب زه د عزت خاوند کړم او هغه چې کله بیا په ازموینه کې واچوي او رزق یې په تنګ کړي نو بیا وایي زما رب زه ذلیله کړم. هیڅ کله نه داسې نه ده بلکې تاسې د یتیم سره د عزت چار چلند نه کوئ او مسکینانو ته د خوړو په ورکولو کې یو بل نه هڅوئ او د میراث ټول مال یو ځای راغونډوئ او ځان ته یې خورئ او د مال په مینه کې ډیر سخت نښتي یاست. هیڅ کله نه کله چې ځمکه په مسلسل ډول وټکول شي او ذره ذره کړی شي او ستا رب به خپل جلال په داسې حال کې وښیي چې فرښتې به قطار قطار ولاړې وي او دوزخ به په هغه ورځ مخامخ راوستل شي او هغه ورځ به انسان وپوهیږي خو په هغه وخت کې د پوهې څه ګټه او په هغه ورځ به هغه وایي کاش چې ما د خپل دغه ژوند لپاره مخکې څه توخه برابره کړې وای او بیا چې په هغه ورځ الله کوم عذاب ورکوي هغسې عذاب ورکوونکی به بل نه وي او الله چې څنګه تړل کوي هغسې تړونکی به بل نه وي او بلې خواته به حکم وشي ای مطمئن نفسه د خپل رب لوري ته لاړ شه په داسې حال کې چې ته د خپل غوره عاقبت نه خوشحاله یې او د خپل رب په وړاندې غوره یې زما په نیکو بندګانو کې شامل شه او بیا جنت ته داخل شه. السلام علیکم.